چې رونه ځي خویندې دې بوځي چې په لحد کې مخ لګر د پاکوینا د غږ نیوز ګرانو کتونکو په پروګرام ادبي کاروان کې درته هرکلی وایو زم تاسو قربان ناصر رشم تاسو ته معلومه وي چې په ادبي کاروان کې موږ د پښتو نوموړي شاعرانو سره ناست کوو او د هغوی دغه خوندور کلامونه تر تاسو دررسو همنن سره په دغه لړ کې د پښتو ژبې نوموړي شاعران ناست کوي چې په هغې کې زلمی شاعر عبدالله شباب صاحب ښاغلی برکت علي برکت صاحب او ګران مشر ظاهر شاه ظاهر صاحب ناست کوي راځو خپل وړمبي شاعر عبدالله شباب صاحب ته چې زلمی شاعر دی ډېره ښه شاعري کوي بلها مینوال لري په دغه یو ټپه ورله بلنه ورکوم چې خلکه عجیبه تماشه ده د خاورونۍ سره شیشل لوبې کوي نه عبدالله شباب صاحب څو شعرونه دي چې جومات ته وړم په ایمان غزلې جومات ته وړم په ایمان غزلې راته په سر که د رحمان غزلې او تاهی پس کړې د شکوه د اقبال تاهی پس کړې د شکوه د اقبال تاله درځي د خوشحال خان غزلې ډېره مننه تاهی پس کړې د شکوه د اقبال تاله درځي د خوشحال خان غزلې او چې ستا د حسن پکې ذکر نه کوم چې ستا د حسن پکې ذکر نه کوم په ما دې هلته شي تاوان غزلې ډېره مننه او ته کتابونه چاپ کوه شاعره ته کتابونه چاپ کوه شاعره زه به ټولوم په ډېران غزلې ډېره ته کتابونه ډېره مننه ته کتابونه چاپ کوه شاعره زه به ټولوم په ډېران غزلې او تا دې خدای خپل شباب لراولي نو تا دې خدای خپل شباب لراولي نو ستانه لوګي ستانه قربان غزلې دا عبدالله شباب صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو راځو بل شاعر طرف ته څوک چې ډېره ښه شاعري کوي د شاعرۍ یو کتاب چاپ هم دی د دې نه علاوه د شاعرۍ سره سره نثر هم لیکي په ګران محترم برکت علي برکت صاحب له په دغه یو ټپه بلنه ورکوم چې د کابلي رومال د پاره زه به یاري د دورانو سره کومه برکت علي برکت صاحب رشم صاحب د سواد په باره کې مې یو نظم لیکلی دی جی ارشاد نو هغه به سره شریک کړم چې ښکاره نرم سپینې واورې لاندې تور او کلک ګټان ښکاره نرم سپینې واورې لاندې تور او کلک ګټان سواته څه صفت دی سواته څه صفت دی وکړم یې صفا زما جانان ښکاره نرم سپینې واورې لاندې تور او کلک ګټان سواته څه صفت دی وکړم یې صفا زما جانان او دنګې ونې لکه زلفې ستا په سپین رخسار خورې دي دنګې ونې لکه زلفې ستا په سپین رخسار خورې دي ډک رودونه لکه اوښ کې ستا په مخ باندې روان او دنګې ونې لکه زلفې ستا په سپین رخسار خورې دي او ډک رودونه لکه اوښ کې ستا په مخ باندې روان او ته پردوله د مور غیږ شي خپل بچي دې در په در شي ته پردوله د مور غیږ شي خپل بچي دې در په در شي او دا ستا څه مجبورۍ دي که زړګی لرې سندان ته پردوله د مور غیږ شي خپل بچي دې در په در شي چې دا ستا څه مجبورۍ دي که زړګی لرې سندان ستا اوبه آب کوثر دي ستا میوې د جنت نښې ستا اوبه آب کوثر دي ستا میوې د جنت نښې ستا د حسن صفت خوان دي عالمونه د جهان او څومره سختې دي زغملې خوشحالیانې دي لیدلې څومره سختې دي زغملې خوشحالیانې دي لیدلې او څو ځله که وران شوی څو ځله شوې ودان څومره سختې دي زغملې خوشحالیانې دي لیدلې څو ځله که وران شوی څو ځله شوې ودان او خاپیرې د کوه قاف هم ستا دیدن پسې کړېږي خاپیرې د کوه قاف هم ستا دیدن پسې کړېږي
او ډیر ښایسته ښایسته مخونه لري زړه کې ستا ارمان ډېر زبردست او ګودرونه دې مونږ وران کړل چنارونه چینې ورک شول ګودرونه دې مونږ وران کړل چنارونه چینې ورک شو ځنګلونه مو کړل ختم کډین غاړې تر مارغان ګودرونه دې مونږ وران کړل چنارونه چینې ورک شو ځنګلونه مو کړل ختم کډین غاړې تر مارغان او ستا بچي دلته حلال شو هم پوټي پوټي خس خس شو ستا بچي دلته حلال شو هم پوټي پوټي خس خس شو او تاس غمري په وجود خپل مارټرونه او بمان ډېر ښه دی ډېر زبردست ستا بچي دلته حلال شو هم پوټي پوټي خس خس شو تاس غمري په وجود خپل مارټرونه او بمان په سیلاب زلزلو ړنګ شوې په سرو وینو باندې رنګ شوې په سیلاب زلزلو ړنګ شوې په سرو وینو باندې رنګ شوې تا زغملی تا پاس کړی هر ازمیخت هر امتحان په سیلاب زلزلو ړنګ شوې په سرو وینو باندې رنګ شوې تا زغملی تا پاس کړی هر ازمیخت هر امتحان او د دې ملک د ځنې خال یې د دې ملک د ځنې خال یې د پښتون د شملې ول یې د دې ملک د ځنې خال یې د پښتون د شملې ول یې د چا خیال کې پریستان یې څوک د ګڼي ګلستان او د سپېڅلي تاریخ باب یې ګلدسته د تهذیبونو د سپېڅلي تهذیب باب یې ګلدسته د تهذیبونو تا آریا او بود لیدلي هم سیکان هم انګریزان د سپېڅلي تاریخ باب یې ګلدسته د تهذیبونو تا آریا او بود لیدلي هم سیکان هم انګریزان او ستا د خاورې زیږېدلی بیا به ستا خاوره کې ورک شي ستا د خاورې زیږېدلی بیا به ستا خاوره کې ورک شي د برکت تن او وجود یې د برکت زړګی او ځان ډېر دا و برکت علي برکت صاحب چې تاسو ته ښایسته نظم واورېدو بل د ننني پروګرام آخري شاعر څوک چې ډېره ښه شاعري کوي د بلها خلکو په زړونو کې ځای لري او د هر شعر یو ځانه خپل انداز یو خوند زما اشاره ګران مشر ښاغلی ظاهرشاه ظاهر صاحب ته ده هغې له هم په دغه یو ټپه باندې بلنه ورکوم چې د شونډو پاڼ مې ورله یوسی که جانان خدای رسول مني نو رابشي نه لیک د سره شریکوم چې هغه داسې دی چې غلام یم د عقاب وي اختیار خود عمره نه برداشت کوم زغملی شم گزار خود عمره نه پیدا یم بوجونو له پدې ګیلمن نه یم پیدا یم بوجونو له پدې ګیلمن نه یم اوږو د پاسه کېږده راته بار خود عمره نه او زما د کلي خانه دا غوسه دې په سر سترګو زما د کلي خانه دا غوسه دې په سر سترګو او ته مشر یې کوې به راته قار خو دومره او په خوب باندې اوده نصیبه کله به ویښېږي په خوب باندې اوده نصیبه کله به ویښېږي کولی شمه تا ته انتظار او غریب یمه بېوسه یم په سوري دې اوسېږم غریب یمه بېوسه یم په سوري دې اوسېږم ستا هم به وي په ما باندې اختیار دومره او یوه خبره واوره چې دا سیمه د پښتو ده یوه خبره واوره چې دا سیمه د پښتو ده او راځه کله ناکله په دې لار یوه خبره واوره چې دا سیمه د پښتو ده او راځه کله ناکله په دې لار خو دومره نه او دا نه چې سادګي مې د پښتو پکې سر اخوري دا نه چې سادګي مې د پښتو پکې سر اخوري جانانه که کوې ډول سینګار خو دومره نه او یوازې دا خو نه ده چې یوازې دا خو نه
چې به هر وخت خولې خولې یم یوازې دا خو نه چې به هر وخت خولې خولې یم او ژوندي پاتې کېدو لکه اومکار او دعا راته د خلقو خدایه ولې نه قبلیږي دعا راته د خلقو خدایه ولې نه قبلیږي او اغستی به مې وي د چا ازار دومره نه او خدای مکه چې بغیر له تا به ژوند کولی نشم خدای مکه چې بغیر له تا به ژوند کولی نشم ظاهر یم ستا په مینه کې بیمار دا و ظاهر شاه ظاهر صاحب چې تاسو ته ډېر په زړه پورې کلام واورېدو هم د دې سره د ننني پروګرام وخت سرته رسي په دغه یو ټپه به درنه اجازه اخلم چې قرآنه مه راپسې کېږه چې زورور دې راکوي زه به دې خورمه